موږ د ناحیې څخه ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې دلته مخکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وله او اوس مهال ګورې دا ساحه ډېره پاکه شوې ده او ګڼه ګوڼه نشته. اوس زموږ هېوادوال کولی شي چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. خپل لاین کې موږ ته سټیکر هم لګولي، هغه سټیکر هم نه هغه کوي. اوس چې بل عمومي سړک ته ووځو که نه بس شارک ته هم بیایي او دا په ډنډه ده 2500 ډنډه ده، خو د وراسین موږ پوره کوی نه شو. د ورځې 2500 روپۍ یعنې په کرایه ده؟ ډنډه ده. او دغه ساحې نه تاسو کرا ورکوئ یا تاسو خپل مسؤلیت ده؟ دې ته موږ ښاروالۍ ته کرا ورکوو. نایې ته به یې ورکوئ؟ نایې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ستړي مشئ د دربار افغانستان چینل لیدونکو. امید سهار چې راستئ روغ او جوړ اوسئ. سیلاب راتلوالی او زه به ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل پلازمینه او همدارنګه د ارزانه قیمت له بطخاک چرایي څخه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. ګرانو لیدونکو نن راغلو بطخاک پلو او همدارنګه نن چې له خاطر راغلي وو. نن د نایې له خوا نه دا ساحې زیاتره پاکې سوي دي او موږ دا مخامخ ساحه وینئ دا سخت ګڼه ګوڼه وه، زیاتره کراچیګانې ول، نامنظمه غرفېګانې ول، څه هغه پیاده رو یا هغه فرعي سړک یې بیخي بند کړی و. نو اوس الحمدلله د نایې له خوا نه پاک سو، زیاتره غرفېګانې هغه غیر قانوني جینه جي کړل او همدارنګه اوس هغه ساحه پاکه سوې ده. اوس یې موږ هېوادوال کوی سي ډېر په اسانۍ سره کته او پورته وګرځي او بغیر د له کوم مشکله. نو همدارنګه زیاتره غیر قانوني رکشاګانې ول چې ښار کې ګشت و ګذار یې کو چې نه اسناد یې لرده نه چې بل او لا پکې سرقت کېده. هغه هم له امارت اسلامي له خوا نه څه کم 800 رکشاګانې دي د دې ساحو څخه نیول سوي دي او شارک ته یې وړي دي. نو ګرانو لیدونکو ساحه به زه تاسو ته در وپېژنم. دې خوا سړک هم تللی ده مخامخ خاک جبار پلو او همدارنګه دې لاس هم بل سړک ده چې دا مخامخ تللی ده چارایي دو، چارایي معمولیت، همدارنګه چارایي ارزان قیمت پلو پلو. نو ګرانو لیدونکو راځو دې لاس ته. دا لاس هم تللی کارتینو پلو، همدارنګه چمن او سینمای پامیر و فروشګاه پلو. نو دغه سړک هم څه وینئ دا هم نوی جوړ سوی دی کابل ښاروالۍ له خوا نه چې تللی ده شارک سید جمال الدین افغان ته. نو تر اوسه لا څه کم 80% کار یې مخته تللی ده. نو ګرانو لیدونکو د موږ ملتیاو کې نن غواړم په دې ساحه کې تاسو ته خپلې خپرونه ولرم، له هېوادوالو سره خبرې وکړو او همدارنګه د هغوی نظرې واورو چې د نایې اقدام دوی ته څنګه ښکاري او څه نظر لري. نو د موږ ملتیاو کې موږ سره مل اوسئ. السلام علیکم ورور. وعلیکم السلام. ساعت هم ښه ده؟ به ژوندی اوسې، خپله ښه یې؟ خیر اوسې، مننه. تاسو ښه یاستئ؟ ډېر ښه. کولی شئ ځان وپېژنئ موږ لیدونکو ته؟ زما نوم ابوبکر دی، د ننګرهار ولایت یم او فلحال په کابل ارزان قیمت کې اوسېږم. ډېر ښه. کور هم همدلته ده په ارزان قیمت ساحو کې؟ کور هم همدلته د ارزان قیمت ساحو. دا ورور هم څه کېږي که دا هم راوپېژنئ؟ دا مې د خاله زوی ده. نوم مبارک هم؟ نوم مې درویش ده، د پلار نوم یې جمل ده، د ننګرهار ولایت څخه یم، فلحال په کابل کې اوسېږم. ډېر ښه. ښه ورور زموږ موضوع خو دې ساحې په پاکولو ده چې د 12مې نایې له خوا نه دلته پخوا زیات ګڼه ګوڼه وه او ویلل کېده چې ډېرې غرفې ول او همدارنګه کراچیګانې چې مکمل یو سړک
فرعي سړک یې بند کړی و اوس الحمدلله د 12 ناحیې له خوا نه دا پاک سو او هیوادوالو ته مې سهولت فراهم سو نو تاسو دې کار ته څه وینا لرئ د ناحیې د اقدام ته موږ د ناحیې څخه ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې دلته مخکې ډېره زیاته ګڼه ګونه وله او اوس مهال ګورې دا ساحه ډېره پاکه شوې ده او ګڼه ګونه نشته اوس زموږ هېوادوال کولی شي چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي ډېر ښه او که پخوا موږ ته وایي دلته که تاسو خویندې ساحې اوسېدونکي دلته څه رقم ګڼه ګونه وه دلته داسې کراچیګانې به ولې بس چغ ماچغ به پوه شي بیخي به تګ لاره لاسپیکر یې لګولي و تېرېدې به بس غوږونه به دې نیولي وو پوه شولې ډېر ښه او همدارنګه وایي د امارت اسلامي له خوا نه هغه بعضې غیر قانوني رکشاګانې چې دي هغه مو وایي درول سوي دي او همدارنګه شارک ته یې ولیدي دې اقدام ته تاسو څه وینا لرئ دا خو داسې یو خو به زیر سن هلکانو چلولې بل به ټاکرې به هم زیاتې کولې چور چپاول به هم د رکشو کې زیات کېده اوس د امارت اسلامي څخه ډېر زیات خوشحاله ځکه ډېر خلک یې لارې ته راوستل لکه څنګه لارې ته راوسته یعنې په قانون یې ټول پابند کړل قانون یې پابند کړ چا به چې د امارت د هغه نه سرغړونه وکړه هغه سره قانوني چلند کوي او دا خو قانون دی نو باید موږ څه قانون ده هماغه ته باید عمل وکړو هو همداسې ده ډېر ښه تاسو که څه وینا ولرئ ورور زموږ څه وینا نه لرو موږ خلاص یې هر څه وویل همدا پلار شي تاسو مې همدې خبرې تاییدوئ تاییدوو همدا خبرې زموږ قبول ښه ورور مننه څه موږ ته هم وخت راکړه بعضې وروڼه هم څه په وطن کې دي او بعضې څه مسافر دي د تاسو غږ اوري که څه پیغام هغوی ته لرې کامره دی په خدمت مسافرو ته مې دا اول یو سلام ورته وړاندې کوم بیا مې دا پیغام ده ورته چې راشي خپل وطن ته او خپل وطن آباد ډېر ښه سخت ښکلی پیغام هم و او که د آخره کې یو ډالۍ هم ورته ولرې لاښه که کوم شعر یې ترنم یې ټوکه ټکار یې لاښه شعر دی چې غواړم د خپلو دوستانو ته یې ډالۍ کړم ولې نه ورور زموږ کامره دی په خدمت غږ دی اوري دا چا ویل چې د زهرو ګولۍ خورم ورپسې دا چا ویل چې د زهرو ګولۍ خورم ورپسې زه دومره لیونی نه یم چې مرمه ورپسې جانان دې خو په خپله پښتو ودرېږي رایباره زه دومره ساده نه یم چې ځمه ورپسې ماشاءالله یو چکچک به ورته وکړو خیر اوسې ورور مننه څه موږ ته هم وخت راکړه بس سلامت اوسې بس خوشحاله او ارامه اوسئ مننه څه موږ ته دا میک به واخلو که اجازه مې راکړه الله ته دې ملاس راکړه ګرانو لیدونکو ورور سره هم خبرې وکړې نو هغه نظر مو نه واخیسته نو د موږ ملتیا وکړئ همدارنګه ځو نور ورونو سره هم خبرې کوو تاسو یو څو ښکلي انځورونه ښیو د بتخاک له چارایي څخه د موږ ملتیا وکړئ موږ سره مل اوسئ ګران دوستانو بیا هم تاسو څخه راغلاست وایم د بتخاک چارایي نه دې لاس ته راغلو او دې لاس کې ښایسته ښایسته اوسانې خرڅېږي چاټ ده او همدارنګه بعضې جوسونه دي طبیعي او استاد تاسو چې خرڅوئ السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ وریجې خرڅو شینواري مشهورې وریجې دي ډېر ښه نو کولی شئ ځان لیدونکو ته وپېژنئ زه دلته چارې بوتخاک کې وریجې خرڅوم یم شینواری دی بالا ولسوالۍ نو زموږ وریجې ډېرې مشهورې دي ډېر خلک یې خوښوي ډېر خلک د لرې لرې ځمکو نه ورته راځي ډېر ښه دې لس دونه زر مشهور سو ښایسته یې پخوئ علت یې دا دی چې یو ښه ښایسته یې پخوه که نه بل غوښه هم پکې اچوه هغې سره نلي ورته اچوو څوک ورته هډوکي وایي څوک ورته نلي وایي مازه په دې وجه دا ډېرې مخکې لاړې او ډېرې مشهورې دي او ډېر لرې لرې ځمکو نه خلک ورته راځي او موږ ته وایي چې ماشاءالله الله د تاسو ته نور هم مخکې بوځي او الله هم کار کې برکت واچوي ډېر خلک خوشحاله ډېر کسټمر خوشحاله دي او ښه اخلاق به هم کوئ نو ولې نه اخلاق وجه هم ده دا تقریبا دویم دیګ دی چې زمونږ بس دویم دیګ یو دیګ هم خلاص شوی دی دویم دیګ نن دغه د بازار بیا څنګه
همدلته داسې چاټ دی چاټ هم ماشاءالله ډېر مشهور دی دا د جوس دی تاسو وګورئ ډېر مشهور دی دا ټول یو کس دی یو کس نه دی جدا جدا دی خو لکه مشهور دی ماشاءالله داسې مخکې شوي لکه څنګه چې دا وریجې دي که نه دا وریجې دي ټوله شاعرۍ کې ماشاءالله ډېره مخکې دي ډېر لرې لرې ځمکو نه خلک دلته ورته راځي زه مین فکر وکړم میدان هوایي څخه تاسو دلته راغلی بالکل نو همداسې نن زما ننګرهار ته هم دا وریجې تللې وې دومره مشهور پارسل کړي وړې وې بس نو دوستانو که راځئ د ورور وریځې له نږدې څخه وینئ او خورئ نو ادرس دې ووایه استاد بعد لیدونکو که غواړي تاسو خواته راسئ دلته موږ چارې بود خاک کې یو ارزان قیمت پورې تړاو لري بس چا نه پوښتنه وکړي ورته شینواري مشهور وریجې چېرته دي سلیم استاد یا شوکت بس انشاءالله بیا به دلته پیدا کولی شو ورته میلاویږي افغانستان کابل ډېر ښه زه ډېره مننه خیر اوسې استاد او یوه بله پوښتنه مې کوو دا شینواري ورونه دا څه کمال لري چې دا ټول یو په کباب کې دونه مشهوره کېږي یو په جوس کې بل په وریځو کې شینواري خو هغه دا دی چې یو خو مسالې ډېرې نه استعمالوي نو په دې وجه خلک ډېر خوښوي ساده خوراک دی سپیشلیست اوس شینواري تیکه د څومره مشهوره ده هېڅ مساله پرې نه شي شارنو که همدارنګه سخت مشهور ګوره شینواري کړۍ د هېڅ مساله پکې نه چې ساده صرف مالګه ورشي خو ماشاءالله مشهور دي مخکې روانې دي خلک یې ډېر خوښوي که نه وجه دا ده چې مسالې نه ورچوي که نه اوس بریاني در زیاتره خلک یې نه خوښوي ځینې خلک یې چې میده بوج راولي ځینې څوک څه یې څوک څه یې که نه اوس دا ساده خوراک دی دا په میده بوج نه راولي نو په دې وجه خلک ډېر خوښوي ډېر د الله هم کار کې برکت واچوي استاد او مننه چې موږ ته هم وخت راکړ او دغه ساحې نه تاسو کرا ورکوئ تاسو خپل مسؤل دې ته موږ شروالۍ ته کرا ورکوو نایې ته به یې ورکوئ نایې بیا کرا کولی شم پوښتنه وکړم ویې که نه څو ده کوې په دې ځای 3,500 روپۍ کرا د میاشتې زه الله توفیق درکړي او کار کې د برکت ښه وینا که لیدونکو ته لرې کامره دې په خدمت بس نه لرم زه خیر اوسې مننه چې موږ ته هم وخت راکړ استاده په کار کې د برکت السلام علیکم استاد خیر طبیعت ښه ده صحت هم ښه ده خیرتي ده الحمدلله ښه خلاصې خیر اوسې مننه ځان که دوستانو ته وپېژنئ زما نوم محمد عظیم ده د لغمان د ولایت اوسېدونکی ډېر ښه استاد ستاسو په کوم لاین کې کار کوئ دغه چارۍ بطخاک او داود خان کار کوي ډېر ښه څنګه د کاروبار که پوښتنه کاروبار خو نشته مزه نشته خو بعضې دغه رکشې بې نظمي کوي او د هر جي نه راځي دلته زموږ باندې بیروبار هم ده او کار نشته داسې او د مسؤلین نه غواړو چې دغه رکشې لږ منظم کړي اډې موږ ته راکړي دا ډېر ښه ده او یار چا اډې معلومه یې دا مشکل به نه خپل لاین کې موږ ته اسټکر هم لګولي هغه اسټکر هم نه هغه کوي اوس چې بل عمومي سړک ته ووځو که نه بس شارک ته هم بیایي او دا په ډنډه ده 2,500 ډنډه ده خو د وراسي موږ پوره کوی نه شو د ورځې 2,500 روپۍ یعنې په کرایه ده ډنډه ده هره شپه یا 50 روپۍ یا 100 روپۍ تر 10 بجې د شپې موږ کار کوو والله سخت بیا پوره کېږي یا نه پوره کېږي په خدای مقصد ورځ هغه کوو ورځ تېرېږي نو بالکل رکشې ډېر دي دغسې هر یو واخلي بس دلته ګرځي او استاد زموږ ته خو اول راغلی وای بعضې غیر قانوني رکشاګانې چې ورسې سټیکر یې نه لرودل و زیاتره له مسؤلین له خوا نه راټول شوي دي آیا رښتیا ده ولا ټولوي خو دغه موږ چې سټیکر هم لرو موږ هم نیسي دا څه وجه ده ولا ته نو نه پوهېږم موږ هم نیسي اوس سټیکر یې موږ لګولي تذکره مو ورکړی فوټوکاپي هر شی هغه سره شته مګر موږ هم نیسي سره قانوني ته یې مرایله مو ته کړي هر شی م کړي او هر شی اسناد هر شی مو ورکړي مګر دغسې موږ هم نیسي بس موږ دغه جینه ده وایي اډه ده اډه هم داسې سم اډه نه ده او اډه خو فعلا منظمه نه ده خو انشاءالله هېوادوال نه او مسؤلین نه غواړو چې لږ توجه وکړي او تاسو ته مشخص یم خپل اډې موږ هم خوشحالېږو په دې خبره چې زموږ لین سیده کړي او همدغلته موږ کار کوو استاد کوم پیغام که مسؤلینو ته لرې مشکلات کوي کولی شي
ولا مسؤلین خو دغه دا چې موږ کار لږ جوړ شي دغه مسؤلین هغه لري یعنی د کاروبار زمینه هیوادوالو ته فراهم بالکل ځان الله مهربانه ده انشاءالله الله دې وکړي چې مسؤلین ما ستاسو غږ واوري او دې مشکل ته یو د حل لاره پیدا بالکل خدای دې خیر اوسئ زموږ ته وخت راکړه تاسو ستاسو کې څه وینا لرئ خوشحاله شي بس دا مشر د راډیو کې بس ته ویلې هم دغه شی دا څنګه کې ویل خیر اوسئ قربان اوسه خوشحاله مننه استاد زموږ ته وخت راکړه کور هم ودان ګرانو لیدونکو دا و د موږ د نن ورځې خپرونه د مضحک چارایي څخه چې ما او زما ګران همکار ارمان جان تاسو ته تقدیم کړه نو تر بلې خپرونې چې سیلاب راتلواله ستاسو په درانه چوپړ کې د کابل له یو بلې ساحې څخه حاضرېږم تاسو په الله سپارم ښه وخت ولرئ الله پامان